بسم الله الرحمن الرحیم د انډیا او پاکستان د جنگونو باره کې نن ویډیو ده. انډیا په خپل کتابونو کې وایي ټول جنگونه مونږ ګټلي دي او پاکستان وایي مونږ ګټلي دي. تھرډ پارټي چې دا هغه سوي نو بیا به هغې نه پته لګي که نه. د کشمیر جنگ ہو کشمیر تقسیم هندوستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. دا خو لکه په اصل کې دا یو جنگ هو انګریزانو جوړ کو. په کار دا و چې دا انګریزان علي د دلته نه تللی وی چې د کشمیر مسله یې حل کړې وی که نه. د کشمیر دا مسله په خپل ځای باندې پرېښوده. بیا انډیا پاکستان په دې باندې جنگ جوړ شو. د هغه ټایم چې جنگ وشو چې پاکستان سره اوس کوم کشمیر دی دا پاکستان قبضه کو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې کوم انډیا سره د انډیا ته پاتې شو دغه ریزلټ دی چې کشمیر په میاز باندې دوه ټوټې شو. او دا نور جنگونه چې کوم دي د دې اکثر خبره دوره واضحه نه ده. د 1965 کې نو لکه موږ خو په کتابونو کې تر اوسه دا وو چې 6 سپتمبر 1965 باندې انډیا پاکستان باندې حمله وکړه. خو چې اوس په نت باندې سرچ کړئ نور کتابونه وګورئ هغې کې دا یو ټکی راځي دا اپریشن جبرالټر. نو دا د پاکستان د حکومت اپریشن لکه پلاننګ جوړ کو. نو د پلاننګ مطابق پر پاکستان مجاهدین او فوج انډیا باندې حمله وکړي. د انډیا کشمیر باندې نو کشمیر باندې انډیا نه په زور باندې واخلي. خبره داسې ده چې پاکستان په کشمیر باندې اټیک وکړو. انډیا ته پته ولګېده چې دوی پاکستان سره مقابله نشي کولی کشمیر کې نه غي بلاهور باندې اټیک وکړو. نو دا د انډیا دا اټیک چې دی نو دا په اصل کې جوابي حمله ده کاونټر اټیک دی. زمانې هغه تصویران لا اوس هم شته چې د پاکستان فوج لکه د امرتسر پر ریلوے سټیشن باندې د پاکستان جنډا ده او د کشان چې کوم نه پټانکوټ او د چې د انډیا کومي علاقې دي کنه نو الته کې کوم سرګاری مارتونه دي نغې باندې د پاکستان جنډي ودرولې دي. نو د دې خدا مطلب چې پاکستان د انډیا نه علاقه قبضه کړې و خو نه داسې نه ده انډیا هم د پاکستان سره علاقه قبضه کړې و هغه هم د خپل جنډي ودرولې وي. نو چې کله د تاشکند معاهده وشوه نو دواړو ملکونو یو بل خپل علاقې واپس کړې او اکه چې کوم بارډر نه په خپل ځای باندې پاتې شو. نو چې په خپل ځای باندې پاتې شو نو بعد د دې خدا مطلب چې جنگي چاونه ګټه کنه. نو ځکه پاکستان وایي موږ ډیفنس کړی دی خپل بس ټیک ته او پاکستان ډیفنس کړی دی هغه خپل ډیفنس کړی دی. ریزلټ سره راغی ریزلټ دا راغلی چې دواړو ملکونو په منځ کې تر اوسه پورې چې کوم تعلقاتو نه داسې وو چې 1947 نه والې تر 65 پورې. حسین اکانی خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا 18 کاله د پاکستان نه بچ انډیا ته سوکته او د انډیا نه پاکستان ته راته نو ویزا بګنه وا. نو مطلب دا دی چې د کشمیر جنگ تر کشمیر پورې وو نور د دواړو ملکونو یو بل سره تعلقات خو. نو د 1965 جنگ چې کوم نه دا کار وکړي هغه ویزي بګه ولګي دي پابندۍ ولګي دي او ورو چې کوم نه لکه تعلقات داسې شو چې بیا دواړو ملکونو یو بل ته دشمن په نظر کتل. د 71 جنگ او 71 جنگ خو په 1970 کې پاکستان کې الیکشن وشو. الیکشن عوامي لیگ وګټو چې عوامي لیگ وګټو شیخ مجیب الرحمن د پاکستان اسټابلیشمنت جنرال یحیی خان چې حکومت ته چاوو هغه او ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان پیپل پارټای مشر د دې ته نو تیار چې عوامي لیگ دی حکومت جوړ کی شیخ مجیب الرحمن دی وزیر اعظم شي هغه بنگالیانو لکه جوابن التکه هړتالونه شروع کړل. سیاسي مسله ونه سیاسی مذاکرات سره حل وکړو کنه. د پاکستان د هغه حکومت اپریشن لانچ کو نو ولکه خود اپریشن سرچ لایټ نو دا هغه یو سیول وار جوړ شو او نو بیا بنگالیانو او د پاکستان فوج هغه یو بل سره جنگ باندې شو. سو میاشتې چې د کشان سیول وارو چلیدو او بل خلک پکې مړ شو. نو دا انډیا راغی نه فائدہ اوچته کړه. انډیا چې نومبر کې په ایست پاکستان باندې حمله وکړه. خدا اوس چې تر اوسه پورې کوم دي چې پاکستان کې دنه حالات خراب دي تر دې پورې نو انډیا چې پاکستان کې دنه حالات خراب دي نو انډیا ته دا حق چا ورکړی دی چې غیر پاکستان باندې حمله وکړي. نو د انډیا د حمله خو هیڅ جسټیفیکیشن نه کیږي هغه خو غلطه کړې ده. خو دوره د شی دا جنگ شروع شوه د دې مسلو د وجې نه ده اگر پاکستان نه دنه مسلو د وجې نه ده. د جنگ ریزلټ څنګه راغی چې د پاکستان په 16 دسمبر 1971 باندې پاکستان هتھیار غورځول سرندر شو. د پاکستان 93,000 فوج هغه وار پریزنر جوړ شو جنگي قیدیان جوړ شو او پاکستان ایست پاکستان بایلو. نو بد دې خو صفه خبره ده چې پاکستان دی جنگ کې مکمل نقصان وکړو. کارګل جنگ چې دا 1999 کې 1999 کې دا د مشرف پلانو چې د هغه ټیم آرمي چیف او چې کله وی مشرف او پاکستان فوج کارګل ته نو کارګل د انډیا په کشمیر کې ضلع ده. نو چې پاکستان فوج کارګل ته داخل شو ناغې نه څو ورځې بعد وی د پاکستان چې وزیر اعظم نواز شریف نه بیا څو ورځې بعد خبر شو. بل به دا خبره ده چې
بیا هغه آرمی چې کوم دنه کانوینس کو او دای ور راوي چې کله پاکستان کشمیر واخلي د نستابه تاریخ کې ونومي چې ستابه دور کې کشمیر پته شي کارګل کې دنه پاکستان فوج د انډیا خپل علاقه وکنه نو انډیا ایر فورس تارډر ورک چې تاسو جنگ کی سوا اخلي اوس پاکستان سره دوه لارې وي یا بر پاکستان ایر فورس جنگ کی سخلي چې د انډیا ایر فورس سره مقابله کوي یا به نه اخلي سره بس ډیر نقصان بوچتای پاکستان دا فیصله وکړه د پاکستان فوج چې ایر فورس پیسې نه اخلي ځکه چې داغه به یو ډیر لوی جنگ بیا جوړ شي پاکستان بیا د ویدرال فیصله وکړه چې فوج د کارګل نه راوباسي چې فوج د کارګل نه راوباسي او د فوج د راوباسلو د پاره په پاکستان په حکومت باندې نواز شریف باندې امریکاینا او د انټرنیشنل کمیونټي نه غټ دباو مو نو بیا مشرف ته چې پته ولګی دا چې اسیم پاکستان الته کې کوم دنه فوج اوس په صحیح حالت کې نه دی نو دوی په دې متفق شو وزیر اعظم او آرمی چیف چې فوج به راوباسي نو دوی بیا فوج راوباسو بیا ډیر وخت بعد چې مشرف کله خپل کتاب ولیکو نه هغه د کارګل د جنگ د ټوله مسله په نواز شریف راوړوله چې مونږ خپل د جنگ غټو خو را دی چې فوج راوباسي او چې نواز شریف کتاب ولیکو هغه په کې دا دغه ولیکل چې زاړو خبر نه و دې په تیار کې ساتل او پاکستان فوج الله کې بایلون کې اوس کوم خبره اختیار هغه تاسو خپل ځکه نه فیصله وکړي دا رسول ورو جنگونه بیان دي